بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام لیکنې بنسټونو 18 لیکچر درس ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. لکه څرنګه چې تاسو په یاد دي په تېر لیکچر کې مو د عمل کوونکو یا اپریټرز په هکله باندې خبرې وکولې او د اپریټرز ځینې ډولونه پاتې شولې موږ سره، لکه فرض مثال موږ سره هغه اپریټرز دي چې په هغې په واسطه مقایسه ترسره کیږي، نسبي اپریټر چې ورته وایي، یا مثلا ریلیشنل اپریټرز دي، یا د موږ سره بیټ وایز اپریټرز دي، یا هم منطقي اپریټرز دي، لاجیکل اپریټرز. نو دغه درې څلور ډولونه چې کوم پاتې دي هغه به له دې څپرکي له پای ته رسېدلو څخه وروسته وایو. یعنې لومړی باید موږ په دې باندې پوه شو چې څه ډول خپل کوډ کنټرول کړو، د هغې څخه وروسته موږ د هغې اپریټرو په استعمال باندې بیا ښه پوهېدلی شو. مثلا که چېرته اوس موږ لاجیکل اپریټر استفاده کوو نو موږ ته په هغې وخت کې اړینه ده چې کله موږ تصمیم نیسو، څو حالتونه سره لاجیکلي سره وصل کوو یا یې سره نښلوو، نو موږ بیا لاجیکل اپریټرز څخه استفاده کوو. نو په دې ویډیو کې تاسو ته د لارښوونو یا انسټرکشن په باره کې یو انټروډکشن درکوم، معرفت درکوم. د هغې څخه وروسته بیا په راتلونکې ویډیو یا هم په بله ویډیو کې به بیرته اپریټرز ته ورځو. انسټرکشن چې ته ویل کېږي په عمومي ډول سره کله چې موږ نارمل کوډ لیکو، مثلا زه کوډ لیکنه کوم hash include stereo.h، د هغې څخه وروسته مین فنکشن ده او سټارټینګ بریس او انډینګ بریس دي. په دې کې چې زه اوس کوډ لیکم چې مثلا printf this is first line، دا مسج ښکاره کېږي. داسې وکوو، راځو او نوم ورته ورکوو instructions، یا دا ټکسټ په شکل باندې هغه شو. نو د دې لپاره چې د ټکسټ فارمټ څخه یې واړوو، ورځو هملته ایکسټنشن ته تغییر ورکوو، دا ټکسټي ده ډاټ سی یې کوو، یا فایل مو اوپن نه شو، یا راځو همدلته مو فایل د هغه په مرسته باندې اوپن کوو، ویژوال سټوډیو کې اوپن کوو instruction ډاټ سی، open with visual studio code، یا دا کلوز کوو. دا د موږ سره انسټرکشن هماغه زموږ پروګرام شو. اوس څه کار کوو ګورئ، که چېرې راشو دلته مثلا یو بل سټیټمنټ هم ورکړم printf this is the second line، دا مسیج ده. اوس دا پروګرام مو رن کوو، راځو لیکو چې ډیسکټاپ، د هغې څخه وروسته دې فولډر ته راځو او پروګرام مو د څه په نوم د انسټرکشن په نوم سره ده او د او په نوم سره یې سیو کوو. اوس چې کله او پریس کوو this is first line this is second line، دواړه مسیجونه موږ ته ښکاره شو. په کوم ترتیب سره؟ ټاپ ټو ډاون، لیفټ ټو رایټ، یعنې د پورته طرف څخه ښکته او د چپ طرف نه ښي طرف ته. د ایګزیکیوشن ترتیب یې په همدې ډول سره ده. اوس موږ په دې حالت کې نارمل کوډ ایګزیکیوشن ده. که چیرې زه وغواړم چې په دې کوډ باندې زه یو کنټرول ترلاسه کړم، زه په دې کوډ باندې یو اداره ترلاسه کړم، یعنې زه اداره کړی شم چې کومه برخه باید په کوم وخت کې ترسره شي، کوم برخه باید ترسره نه شي. نو د دې لپاره موږ انسټرکشن ته ضرورت لرو. یو بل د وریبلونو د ډیکلیر کولو لپاره، د منځته راوړلو لپاره هم موږ انسټرکشن ته ضرورت لرو. مثلا لیکو انټیجر نمبر، اما نمبر وریبل موږ ډېر زیات استفاده کوو، بیا هم نمبر. دا د موږ سره اوس دې ته ویل کېږي ټایپ ډیکلریشن انسټرکشن ورته ویل کېږي، د ډول د ښکاره کوونکو یا ډول د ښکاره کولو لارښوونې، ټایپ ډیکلریشن انسټرکشن، یا لکه انټیجر نمبر، دا د موږ سره ټایپ ډیکلریشن انسټرکشن دي. لکه نور د موږ سره اداره کوونکي انسټرکشن دي، لکه مخکې ما چې تاسو ته وویل، زه مثلا راځم دې ته وایم اف که چېرته د نمبر قیمت مساوي په 3 سره و نو دا مسیج د ښکاره شي، بغیر له هغې څخه دا مسیج نه ښکاره کېږي. اوس نمبر ته مثلا یو قیمت ورکوو، نمبر مساوي 9، او دلته موږ ویل چې که چېرته نمبر مساوي په 3 سره و نو دا مسیج د ښکاره شي، یعنې له یو انسټرکشن څخه مو استفاده وکوله. پروګرام مو سیو کوو، راځو رن کوو یې،
تاسو ګورئ صرف دویم لاین موږ سره ښکاره شو، لومړی لاین سکیپ شو ځکه یې نمبر قیمت اوس 3 نه ده. مګر چېرته یې نمبر قیمت کې زه تغییر راولم 3 قیمت ورته ورکوم. راځو بیا هم پروګرام کمپایل کوو او رن کوو یې. تاسو ګورئ بیرته اول او دویم لاین دواړه اکزیکیوټ شو، یعنې موږ په خپل کوډ باندې کنټرول زیات شو. اوس یې اداره کولی چې کومه برخه باید په کوم وخت کې اکزیکیوټ شي. نو موږ د چین استفاده وکړو له ټایپ له کنټرول انسټرکشن څخه چې دا وروسته به موږ تاسو وایو. اوس لومړی ډول د انسټرکشنو چې د هغې ته ټایپ ډیکلریشن انسټرکشن ویل کېږي. لکه که چیرې موږ لیکو انټیجر نمبر یا مثلا فلوټ نمبر 2 یا مثلا کوم بل څه لیکو، یعنې هغه انسټرکشنز چې په مرسته یې وکولای شو چې وریبلونه منځته راوړو هغې ته ټایپ ډیکلریشن انسټرکشن ویل کېږي. نو ټایپ ډیکلریشن انسټرکشن په هکله باندې ځینې مهم ټکي دي چې د هغې څخه یو دا چې باید یو متغیر مخکې له دې څخه چې موږ یې هغه کړو استفاده کړو باید هغه ډیکلیر کړو، یعنې منځته یې راوړو. نو د وریبل یا متغیر د ډیکلیر کولو لپاره موږ تاسو لومړی د هغې ټایپ لیکو، بیا یې هم نوم لیکو لکه نمبر 2 یا نمبر 3 صحیح نوم یې لیکو. نو لومړی قانون یې دا شو. دویم که چیرې ولرو چې انټیجر مثلا x یا مثلا ولرو چې انټیجر x بیا دلته ولرو چې y مساوي کېږي په x پلس اوه صحیح ده. په دې ډول سره که یو انسټرکشن موږ په دې ډول سره ولیکو او x ته هم دلته قیمت ورکړو، مثلا ووایو چې د x قیمت مو څو ده 2 ده، نو دا موږ سره ستونزه نه لري. اوس که چېرته زه د x قیمت ښکاره کړم ولیکم چې x final value is د x final value چې د پرسنټ دی ده، دلته هم لیکو چې x. داسې وکړو راځو پروګرام رن کوو. تاسو ګورئ څو قیمت یې موږ ته ښکاره کړه. x final value is 2 یعنې د x final value څو ده 2 ده. او د y final value به څو اوسېږي؟ د y final value به د موږ سره په دې ځای کې څو راځي 9 صحیح ده. د y final value به 9 شي. اما که چیرې دا جمله په دې شکل سره ولیکم دا پورته جمله چې انټیجر y مساوي کېږي په x جمع اوه او د هغې څخه وروسته ولیکم چې x مساوي کېږي په 2 سره، دا جمله به د موږ سره ستونزه لري. دا که چېرته زه اوس کمپایل کړم دا پروګرام یې راشم پروګرام کمپایل کړم موږ ته څه وایي اتومات یې ایرر پیدا کړل. وګورئ ان فنکشن مین په مین فنکشن کې څه ستونزه ده ریډیفینیشن اف y. y څنګه ده ریډیفینیشن یې شوی ده انټیجر y مساوي x پلس اوه. یا ستونزه خو رښتیا ده شتون لري چې موږ دا کمنټ کړی نه ده ریډیفینیشن ستونزه ښایي ځکه موږ ته راوښودو. نو راځو بیا یې اوس کمپایل کوو چې ریډیفینیشن ستونزه هم له منځه لاړه شي. یا اوس یې رن کوو final value to this first line یا او this second line final value څو ده 2 ده. اوس هم موږ سره final value 2 کړله. اما که چیرې موږ په دې شکل سره ولیکو چې انټیجر y مساوي کېږي په x جمع 2 سره او د هغې څخه وروسته ولیکو چې x مساوي په 2 نو ولې ستونزه منځته رانه وړله. که چېرته اوس دا مسیج موږ ښکاره کړو چې د y قیمت څو ده y value is %d او دلته y ولیکو د y قیمت. نو مخکې خو موږ y وریبل نه ده ډیکلیر کړی یا او x مو هم نه ده ډیکلیر کړی. پروګرام مو سیو کوو فکر کوم مخکې سیو شوی نه و پروګرام. ګورئ د کمپایلیشن په وخت کې موږ ته ایرر ونیو. څه ایرر ده x undeclared first used in this function. وایي دغه x چې تاسو په دې ځای کې استفاده کړی ده انټیجر y مساوي کېږي په x جمع 2 سره بیا مو x ډیکلیر کړی ده. وایي دا undeclared ده یعنې لومړی استفاده شوی بیا ډیکلیر شوی اگر چې په یو لاین کې ټول. اما لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل چې د پروګرام د کمپایلیشن یا د کمپایل کولو هغه سیکوینس څه ډول ده ټاپ ټو ډاون لیفټ ټو رایټ. اوس کله چې لیفټ ټو رایټ شي نو د دې طرفه شروع کېږي. لومړی موږ وایو چې y مساوي کړه په x سره x په دې حالت کې نه ډیکلیر شوی ځکه لیفټ ټو رایټ د سیکوینس دی د هغې څخه وروسته x ډیکلیر شو نو ځکه اتومات په دې ځای کې
ایرر نیسي، ایرر منځته راځي. وای ایکس انډیکلیرډ ده، ایکس نه پیژندل کیږي. نو که چیرې د موږ سره دا سټیټمنټ په دغه ډول سره ولیکو چې انټیجر ایکس بیا ولیکو چې وای مساوي کیږي په ایکس جمع، ورسره ستونزه نه لري. اما که چیرته ولیکو چې انټیجر وای مساوي په ایکس جمع وه او بیا ولیکو چې ایکس مساوي په 2، په دې کې ستونزه ده، ځکه چې لومړی موږ ایکس استفاده کوو، بیا دغې څخه وروسته بیا وروسته ډیکلیر کوو. اما که داسې وي چې انټیجر مثلا آی او پی، یا ولیکو چې انټیجر پی او آی دواړه یو شان دي، هیڅ کومه ستونزه نه لري. یعنې دوه وریبلونه موږ غواړو منځته راوړو، آی او پی. فرق نه کوي چې لومړی وریبل باید کوم یو نوم ولیکو. دا مو په یاد وي چې زما هدف دا نه ده چې مثلا زه اوس باید لومړی د دې وریبل نوم ولیکم، لومړی باید دې نوم ونه لیکم. نه، زما هدف دا ده په دې ځای کې چې لومړی موږ دلته د ایکس څخه استفاده کړې، بیا مو ایکس ډیکلیر کړی ده. اما په دې ځای کې موږ استفاده نه ده ورنه کړې. که هر یو لومړی ډیکلیر کړو فرق نه کوي، که لومړی آی ډیکلیر کړو یا هم پی ډیکلیر کړو، کومه ستونزه نه لري. نو دا د ټایپ ډیکلریشن په هکله باندې مهم نوټ و چې تاسو باید په یاد وي او فکر مو وي ورته. که چیرې داسې ولیکو چې انټیجر مثلا ایکس مساوي وای مساوي زید او مساوي په لاس سره، صحیح ده؟ دا څنګه ده؟ دا د موږ سره غلطه ده، ایرر ورکوي. راځو پروګرام اوس ګورو. ګورئ تاسې ګورئ اتومات یو ایرر خو موږ سره په همغه مخکیني هغه کې د یو بل ایرر پیدا شو. وای ایکس مساوي وای مساوي زید، زید چې د انډیکلیرډ ده. د دې مطلب څه ده؟ لومړی د موږ سره اساینمنټ کیږي، لاس ساین کیږي زید ته، بیا هغه ساین کیږي د پیاده ته، یعنې مخکې له دې څخه چې دا ډیکلیر شي د دې څخه استفاده کیږي. اما که چیرې په بل شکل سره ولیکو چې انټیجر ایکس وای زید، لومړی ډیکلیر کو په دې شکل سره چې ایکس وای او زید، او دغې څخه وروسته ولیکو چې ایکس مساوي په وای مساوي په زید او مساوي په لاس سره، دا کومه ستونزه نه لري او هغه ستونزه له منځه ولاړه، صحیح ده؟ هماغه مخکینۍ ستونزه پاتې او دا کومه ستونزه چې اوس موږ کړې وه دا څنګه شو؟ له منځه لاړه. که چیرې دا کوډ دغه برخه کمپایل کړو یا همدا برخه وبښئ کمنټ کړو او بیا کمپایلیشن وکړو، نو ستونزه له منځه ځي. یعنې هغه د ایکس وای زید چې کومه ستونزه مخکې وه هغه څنګه ده اوس حل مو کړله. د شي په مرسته باندې دغې په مرسته چې لومړی مو ډیکلریشن وکړو بیا مو انیشلایزیشن وکولو. نو دا و د ټایپ ډیکلریشن لارښوونو په هکله باندې ځینې مهم ټکي چې ستاسو باید همیشه لپاره په یاد وي. بل حسابي لارښوونې دي، حسابي لارښوونې ورته ویل کېږي. مثلا که چېرته موږ ولیکو چې انټیجر قیمتونه ډیکلیر کړو، انټیجر ای بی سی یا مثلا انټیجر ایکس وای زید، مثلا لیکو انټیجر ای مساوي کېږي په نهایت هسته. دا ټایپ د وبښئ د ټایپ ډیکلریشن نه ده، ریاضیکي لارښوونو کې یا په ریاضیکي انسټرکشن کې، په اریتمټیک انسټرکشن کې موږ اکثره وخت له مساوي څخه استفاده کوو، له اساینمنټ اپریټر څخه استفاده کوو. دا خپله یو اپریټر دی، یو عمل کوونکی ده. ډېری وخت له همدغه عمل کوونکي څخه استفاده کوو. د دې قانون څه ده؟ د دې عمل کوونکي په چپ طرف کې د همیشه لپاره باید وریبل وي او په ښي طرف کې باید ثابت وي یا وریبل وي یا کانسټنټ وي یا قیمت وي یا هر څه اوسیږي. یعنې د مساوي یا د اساینمنټ اپریټر په ښي طرف کې موږ نشو کولی چې یو عدد ولیکو، هېڅ وخت هم نشو کولی چې عدد مثلا اوس چېرته زه دا کمنټ کوم هغه کوم کمپایل کومه، راځو کمپایل کوو یې ستونزه نشته تاسو ګورئ. اما که چېرې د مساوي په ښي طرف کې ولیکم چې ا جمع 4، صحیح ده؟ یعنې یو عدد ورسره جمع کوم او بیا یې کمپایل کوم، اتومات ستونزه منځته راغله. وایي I value required as left operand of assignment، صحیح ده؟ دلته ویلي څنګه شوله منځته راغله ځکه unexpected error شو موږ سره. نو دا چې کله دوی بیا هغه اسمبلي هغه ته کنورټ کېږي لنګویج ته، کمپایلیشن په وخت کې ټري نشي جوړولی، یعنې هغه صحیح انوالید ټري منځته راځي، نو ځکه دا ستونزه منځته پکې راځي. یعنې دا ستونزه ډیټیکشن یې وکولو. یا مثلا چېرته ثابت عدد هم ولیکو چې انټیجر 4 مساوي په دې سره یو قیمت ورته ورکړو، دا هم موږ سره غلطي ده. نو د اریتمټیک انسټرکشن په هکله، د ریاضیکي یا د حسابي لارښوونو په هکله مو دومره په یاد وي چې د اساینمنټ اپریټر یا د مساوي عمل کوونکي په چپ طرف کې د همیشه لپاره باید وریبل نیم اوسیږي او په ښي طرف کې کېدلی شي بل وریبل ولیکو، کېدلی شي ثابت عدد ولیکو، کېدلی شي وریبل او ثابت عدد یو ځای ولیکو، هېڅ کوم فرق نه کوي. په ښي طرف کې موږ تاسو مکمل صلاحیت لرو
اما په چپ طرف کې یوازې او یوازې د وریبل نوم لیکلی شي nothing else. دا arithmetic instruction یو قانون ده. بل وای arithmetic instruction چې دی موږ کولی شو چې په حروفو باندې هم ترسره کړو. مثلا لیکو چې انټیجر a مساوي کړه په b جمع c یا b جمع c. اوس b جمع c کې چېرته موږ سره وریبلز اوسېږي برسېره مو ډکلیر کړي وي نو دغه قیمتونه راځي. مثلا دلته مو لیکلي وي د دې څخه مخکې چې انټیجر b او c او دې ته مو قیمتونه هم ورکړي چې b مساوي په دې سره او مثلا c مساوي په دې قیمت سره نو ا ته به دغه دواړه قیمتونو مجموعه اساین شي. یو که چېرته b او c د موږ سره وریبلز نه اوسېږي موږ کولی شو دا په دې شکل سره هم ولیکو چې انټیجر b او c یعنی د حروفو په شکل یې ورته پاس کړو. کولی شو د حروف په شکل یې ورته پاس کړو. د اسکیویلیو به څنګه کېږي جمع کېږي به نو انټیجر a کې ستونزه ده یا دوه ځله هم ډکلیر کړې ده دا یو ځل به یې له منځه ویسو. تاسو ګورئ ستونزه نشته ده. کولی شو موږ تاسو حروف هم ورته پاس کړو د دې ځای چې عدد ورته پاس کړو. مثلا زه خو کولی شم ولیکم چې انټیجر a مساوي که په سل جمع 15 یا تنها سل صحیح نو سل قیمت به ورته اساین شي. که چېرته زه اوس دا قیمت ښکاره کړم چې پرینټیف دې ځای کې ولیکو چې د a ویلیو سره پرسنټ d ده دلته ولیکو چې a او کمپایل یې کړو دغې څخه وروسته پروګرام مو اکزیکیوټ کړو. تاسې ګورئ فاینل ویلیو از یا د مخکینی کوډ له منځه وړو یو ځل ځکه چې موږ کوډ ډېر زیات شو دا ټول پاکوو. صرف همدا اوس مو چې کوم برخه لیکلې همدا پرېږدو. د a وریبل ډکلیر شو او د دې څخه وروسته a مساوي کېږي په سل سره صحیح یعنې دې قیمت څو ده سل ده. صرف د a وریبل د اساینمنټ د اپریټر په مرسته باندې مو وکولی چې د a وریبل ته یو قیمت اساین کړو او د اساینمنټ وریبل هغه وبخښئ د اساینمنټ اپریټر هغه قانون مو هم مراعات کړو چې په ښي طرف کې د موږ سره عدد ده او په چپ طرف کې د موږ سره یو وریبل ده. سمه ده. اوس که چېرته زه ولیکم چې انټیجر b مساوي کړه په c سره یعنی یو حرف ورته اساین کړو دا هم ستونزه نه لري. زه اوس که چېرته دې قیمت ښکاره کړم ولیکم چې پرسنټ n نوي لاین ته راځو بیا لیکم چې پرینټیف او بیا په دې ځای کې لیکو چې د b قیمت مساوي کېږي په څه سره په پرسنټ d سره او په دې ځای کې ولیکو چې b د b قیمت هم اوس موږ ته ښکاره کېدلی شي اما د اسکیویلیو اخیستل کېږي دغې ته اساین کېږي b وریبل ته. که ستاسو په یاد وي موږ مخکې ویلي وو چې په کمپیوټر کې هر حرف چې دا یو خپله ځان ته اسکیویلیو لري یو ثابت عدد ده ورته د حرف لپاره چې هماغه عدد بیا باینري ته کنورټ کېږي او هماغه باینري په کمپیوټر کې سټور کېږي. د سی لپاره چې کومه اسکیویلیو ده کوم ثابت عدد ده هغه راخیستل کېږي په بي کې سټور کېږي او موږ ته بي دلته په سکرین باندې ښکاره کېږي یعنې هماغه ثابت عدد موږ ته په سکرین باندې ښکاره کېږي. تاسو اوس ګورئ د سی لپاره څو عدد هغه ده 9 نوي نو موږ ته هماغه 9 نوي دلته ښکاره شو په سکرین باندې. نو دا د ریاضیکي لارښوونو یو بل قانون ده چې کولی شو موږ تاسو یو انټیجر وریبل ته په یو ریاضیکي انسټرکشن کې لکه دا چې موږ یو ریاضیکي انسټرکشن ده ریاضیکي لارښوونه ده ولې انسټرکشن ورته وایي ځکه چې کمپایلر دپاره دا یو لارښوونه ده یو انسټرکشن ده. کله چې کمپایلر دا سټیټمنټ ګوري نو د بي وریبل ته د سی د حرف اسکیویلیو اساین کوي یعنې یو کړنه یې ترسره کړه یو انسټرکشن یې ترسره کړلو یو کار یې ترسره کړلو. نو د دې قوانینو کې یو قانون ده چې د اساینمنټ اپریټر چپ طرف ته باید د همیشه دپاره وریبل اوسیږي او ښي طرف ته یې کولی شو وریبل کانسټانټ او یا هم حروف راشي. که چیرې حروف یې ښي طرف ته ولیکل شي نو د نوموړو حروفو اسکیویلیوز به اخیستل کېږي او هغې ته به اساین کېږي. یا نو دا د موږ سره د ریاضیکي لارښوونو قوانین. په راتلونکي لیکچر درس کې به په سی ژبه کې کنټرول انسټرکشن وایو چې څه ډول کولی شو خپل د کوډ یو برخه کنټرول کړو چې په هغې کې د موږ سره بېلابېل کنټرول انسټرکشن شتون لري لکه سویچ ده ایف ده مولټي ایف ده مولټیپل ایف ده او د هغوی بیا بېلابېل ډولونه دي. نو په راتلونکي درس کې انشاءالله د هغې په هکله باندې بحث کوو. د نوموړي لیکچر لپاره همدومره کفایت کوي. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. نور ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.